یو ځای راځي هلته مشکل دی یو نارینه شته بل نارینه د شهادت دپاره نشته دی نه حاضرېږي نو په دې صورت کې به بیا دوې زنانه وي د یوه نارینه په سر باندې ناویې ته ورلیږي چې هغوی شهادت ادا که هغوی راشي خپله خبر د ناویې مجلس د عقد او د نکاح ته راوړي قال ترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود وی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی عصر و زمانه نه دی صحابه کرامو ته زمانه او دی تابعینو ته زمانه پوری ټولو یې په دې یوه قول باندې اصرار درلوده چې نکاح بدون د ولیو شاهدانو نه صحت نه پیدا کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حیات نه راشروع ته تابعینو ته وخته پورې ټول علمای کرام موافق په دې وو چې په نکاح کې باید ولی او دوه شاهدان باید موجود وي ترمذي صاحب یو د صحاح الستو نه مؤلف د کتاب دی موږ د احادیثو په علم کې شپږ کتابونه لري صحیح مسلم و بخاري نسائی و ترمذي و ابن ماجه دغه شپږ صحاح چې دي یو یم د امام ترمذي صاحب دی وایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وخت نه د تابعینو ته وخته پورې دا عمل روان و پس هغې نه د فقهاو څه اختلاف په خپل مابین کې راغی لم یختلفوا فی ذلک من مدى منهم الا قوم من المتأخرین من اهل العلم وی په وخت پیغمبر علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو او تابعینو کې هیڅ چا په دې موضوع کې اختلاف نه درلودله ټول متفق و ټول ویل چې د نکاح دپاره ولی او دوه شاهدان عدل دا ضرور دي متأخرینو د علماو متأخرین هغو کسانو ته ویل کی چې پس د ائمه اربعو نه دوی اجتهادات کړي دي وی بیا اختلاف کې پیدا شه اکثریت یې په دې کې اختلاف د اهل تشیع دی وإذا تم العقد فأسروه وتواصوا بکتمانه وی کچیري دو شاهدانو د ناوی اقرار واخیستله او ناوی او زوم ورته وویل چې د شهادت به تاسو پټ ساتئ نه بې بیانوئ مجلس ته علمای کرام وایي شاهدان تعیین شول ولی تعیین شوله ناوی ته ورغلل د ناوی اقرار او اعتراف یې واخیستل هم د ولی په باره کې هم د خپل مهر او نفس باره کې خو ناوی زوم ورته وویل چې د بعضې دنیوي شرایطو د خرابۍ په خاطر د موږ د نکاح عقد و ایجاب و قبول پټ وساتئ مه یې بیانوئ مه یې ښکاروئ مه یې اظهاروئ خلکو ته لمخالفته وی دلته حکم د کراهت راځي په دو پټولو کې یې حکم د کراهت دی ولی د نکاح یو شرط دا دی چې نکاح به اعلانوي د خلکو غوږونو ته به رسوي خلک به پې خبروي دلته یې ته پټولی نه شي نو دلته یې وي چې پټ یې کله د دوی د خوښې باندې وي دا کراهیت لري والعقد وعند مالک ان العقد یفسخ امام مالک صاحب چې د څلورو مذاهبو د امامانو نه یو امام دی موږ اهل سنت و جماعت ورونو څلور مذهبونه لرو امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله امام شافعی صاحب رحمهم الله امام مالک صاحب رحمهم الله امام احمد ابن حنبل صاحب د څلور د اهل سنت و جماعت مذاهب دي یہ دوی ټول کړه وړه د قرآن او د سنتو مطابق دي
په دوی و باندې هم نه اعتقاد کولی شو نه انتقاد. غلط نه ورته وایو، هیڅ وخت حق د انتقاد هم نه لرو چې په دوی وکوو. ولی حق د انتقاد نه لرو؟ ما ووی چې دوی ټول کړه وړه اقوال و افعال اعمال مطابق د آیاتو د قرآن او د احادیثو د پیغمبر علیه السلام روان دي. زه همیش درته وایم په لمانځه کې یا په جماعت کې د خلکو سره په دوپرعاتو باندې جار و جنجال و شخړې مه پورته کوئ. یو کس دی لاس دلته نیسي په لمانځه کې، یو کس دی لاس ته نامت غوټۍ پورته نیسي، یو کس یې د نامت غوټۍ د لاندې نیسي، یو کس یې ځوړند نیسي. هیڅ حق څوک نه لري چې یو په بل باندې انتقاد وکوي او هیڅ څوک هم په دې کې ګناهګار نه دي. که یې دلته نیسي، که یې دلته نیسي او که یې ځوړ نیسي، هیڅ چاته ګناه او ملامتي نشته ده. ټول کړه وړه د پیغمبر علیه السلام دي. پیغمبر علیه السلام په اول د ژوند کې همدلته لاس نیولي، بیا یې دلته نیولي او ځوړند یې نیولي. دا ټول احادیث موجود دي په صحاح الستو کې. امام مالک صاحب یو حدیث اختیار کړی، امام اعظم صاحب بل حدیث اختیار کړی دی، دغو صحت ډېر لوړ ورته ښکاره شوی. امام احمد ابن حنبل د دارالهجرت امام دی، هغو بل حدیث انتخاب کړی. فقهای کرام وی اختلاف الائمة رحمة للامه، وی اختلاف د امامانو رحمت د امت دپاره. ولی به رحمت نوي؟ که چیرې یو سړی مطابق د امام صاحب د مذهب عمل ونشي کړی، ناپوهه وي خو عمل یې د دین د چوکاټ نه نه وځي، بلکې د امام صاحب احمد یا مالک یا شافعي صاحب د مذهب مطابق خو به وي. دا یو. دوهم ورونو، که چیرې موږ ټولو څلور واړو امامانو یو حدیث قبول کړی وای، نو 3 حدیث به د پیغمبر علیه السلام ضایع شوي وو. ولی به رحمت نوي؟ اوس ټول احادیث د پیغمبر علیه السلام په اجتماع کې قابل د قبول دي او قابل د عمل دي. امام مالک صاحب یو حدیث راخستی دی، دغو خلق چې د امام صاحب په مذهب دي په هغو باندې عمل کوي. امام اعظم ابو حنیفه بل حدیث د پیغمبر علیه السلام راخستی دی، د خپل فقه دپاره یې په استدلال کړی دی. څوک چې د امام اعظم صاحب په مذهب دي په دې حدیث باندې عمل کوي. په څلور واړو نن عمل روان دی. که چیرې یو حدیث موږ قبول کړی وای، نو 3 صحیح حدیث د پیغمبر علیه السلام به د اجتماع نه لرې شوي وو. په ځای د دې چې یوه کلمه د پیغمبر د کړو وړو نه موږ نشو لرې کولی. هغه نور الهي دی، هغه رحمت الهي دی، هغه فضل و کرم الهي دی د دې امت دپاره. وقتی چې د پیغمبر علیه السلام خبره ثابته شي چې دا د پیغمبر خبر ده، په هغې ځان و مال ټول قربانوئ، په هغې په ټول قدرت سره عمل ته ځان چمتو کوئ. خو یوه شي ته متوجه کوم، نن خصوصا د عامو کسانو دپاره ډېر کسان چې عربي مقوله یا عربي کلمات و الفاظ دوی ترلاسه کا، دوی وایي دا حدیث شریف دی. هر عربي کلمه یا جمله حدیث نشي کېدلی. ډېر دجالان شته دي چې پس د وفات پیغمبر علیه السلام یې موضوعي احادیث د ځانه طرحه کول جوړول یې. کلمات و الفاظ و عربي جمله به جوړه کړه، بیا به یې دغو ته دروغجن روات پیدا کول چې د پلاني نه پلاني نه پلاني نه پیغمبر علیه السلام نه روایت شوی دی. دغه احادیثونه یو حدیث چې نن
متاسفانه ډیر ځای د افسوس دی د سخاتو طریقې او دورې په مسایلو کې علما کرام هغو ته حدیث وایي چې هغه هیڅ وخت نه حدیث دی او نه یې څوک حدیث قبلولی شي بلکې علماو د حدیث هغو ته موضوعي حدیث جوړ کړی حدیث د دروغجن دجال حدیث وایي چې هغه په عراق کې یو دجال وه ده به عربي الفاظ جوړول او په پیغمبر علیه الصلاة والسلام پورې به یې وصل کول پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخکې د دې دجالینو د کار کړو نه ویلي وو من کذب علی متعمدا فلیأخذ مقعده فی النار هر چا چې په ما پسې قصدا عمدا دروغ وویل او د ما خبرې دروغ وګڼلې دوی د خپل ځای په جهنم کې اختیار کا پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعالی دا دانایی و پوهه ورکړې وه چې پس د تا د وفات نه به یې تا په امت کې داسې کسان پیدا کیږي چې په تا پسې به دروغ تړي کار به تا نه وي کړی ګفتار به تا نه وي کړی خو دا دجالان به په تا پورې تړي او په تا پسې به بسته کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل کړو وړو نه موږ ته مخکې د مرګ نه معلومات راکړی دی نو د احادیثو علم چې دی وروړو ډیر پراخه دی کم د کمه آسانه طریقه هر هغه حدیث چې په صحاحو ستو کې موجود نه وي دغو سره باید ډیر احتیاط عمل وکوئ که څوک په حدیث شریف د پیغمبر علیه الصلاة والسلام استدلال کوي دغې نه وغواړئ مرجع د دو حدیث کوم کتاب دی که یې درته ووایي چې صحاح سته نور به خبر نه پکې کوي صحاح سته چې دي ټول امت پیغمبر د ځانو دپاره قابل د قبول کړي دي وی دا صحیح احادیث دي په دو شپږو کتابو کې په زرهاو احادیث چې نقل شوي دي ټول صحت لري امت دا قبول کړي د امت علماو قبول کړي او تاسو به هم ورسره قبلوئ په دې کې به خبر نه کوئ که د صحاحو ستو نه احادیث خارج وو بیا یې مرجع پیدا کوي ځکه ټول کتابونه بدون د صحاحو ستو نه نن د علماو ته نظر وتلی دي